سلامونه او احترامات مې ومنئ ټول ګډونوال راغلي مېلمانه خوښ یم چې یو ځل بیا د هېواد د ادبي بهیر په دریځ باندې ولاړ یم او په دې هم خوشحالېږم چې ماشاءالله بهیر هماغه رقم ډک دی او ملګري ښه په شوق او ذوق سره په بهیر کې برخه اخلي په غونډه کې. وزیري صاحب سلامونه احترامات مې ومنئ. نثري خبر نه راتېرېږم یادونه کوم باید چې بهیر له راتګ چې دی دا ګټور دی که څه هم ما د پخوا نه شعرونه لیکل او شعر به مې لیکلی شو زما شعر چې دی هغه هم دومره قوي نه دی صرف د الله مهرباني ده چې مطلب هغه خلکو پېژندلي خو مطلب ما چې هر څه زده کړه ما په هېواد بهیر کې زده کړه په د غونډو تسلسل دغه رقم په غزل باندې کره کتنې باسونه دا ما هر څه دلته ولیدل یعنې ما کافي او ردیف هم نه پېژندل شعر به مې لیکلی و الان کې صحیح به و دغه شعر په چوکاټ کې خو ولې ما پکې کافي او ردیف نه پېژندل ما چې هر څه وپېژندل ما په هېواد د بهیر کې وپېژندل بهیر له راتګ چې دی دا د ټولو په ګټه تمامیږي دا د زده کړې ځای دی نو دلته باید چې ښه خبره ده چې ټول راځئ تاسو توجه نه منم